په کور کې غسل خانه جوړول. درنو دوستانو سلامونه، ستړي مه شئ. په دې له روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. درنو دوستانو که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې در سره سبسکرایب کړئ. په څنګ کې ورسره د ګنګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. په کور کې غسل خانه جوړول. په کور کې غسل خانه جوړول واجب دي. د بازار حمام ته د ښځو ورتلل حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې په الله تعالی او د آخرت پر ورځ ایمان لري نو خپله ښځه د حمام ته نه دننه کوي. له ابو مالح رضی الله عنه څخه روایت ده چې د شام سیمې څو تنه ښځې عایشه رضی الله تعالی عنها کره راغلې. هغې ترې پوښتنه وکړه چې تاسې د کومې سیمې یاستئ؟ هغوی وویل د شام. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل تاسې به د هغې سیمې یئ چې ښځې حمام ته ننوځي؟ هغوی وویل هو. بیا عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل خبردار اوسئ چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې ویل یې کومه ښځه چې له خپل کور پرته په بل کور کې جامې وباسي نو د هغې او الله ترمنځ د حیا پرده له دې امله وشلېدله.